السلام علیکم and hi everyone. نننې چې زموږ کوم کلاس دی دا یو ډیر امپورټنت کلاس دی او دا کلاس د برانډ اپروول باره کې دی. ځکه تاسو ته خو پته ده نن سبا د سټوډنټس ته د ټول نه کومه غټه مسله ده هغه د برانډ اپروول ده. خو تاسو هیڅ فکر مه کوئ. که چېرته تاسو دا نننې کلاس مکمل وګورئ نو ستاسو دا مسله به بالکل 100% ګارنټۍ سره ختم شي او ان شاء الله په یو میاشت کې دنه به تاسو ته برانډ اپروول میلاو شي او هغه هم یو وینینګ برانډ. نو ستاسو ټایم نه ضایع کوو، راځئ چې موږ خپل کلاس سٹارټ کړو. خو د ټول نه مخکې به زه خپله کیپا اوپن کړم. صحیح شو. چې کله هم مونږ کیپا اوپن کړو نو دلته به د ټول نه مخکې مونږ د مارکیټ پلیس ته خیال کوو. صحیح شو. دلته ما سره اوس .com دی. صحیح شو. د دې دا مطلب دی چې مونږ سره د US مارکیټ پلیس دی. اوس چې مونږ سره څومره هم ډیټا راځي هغه به د US مارکیټ پلیس وي. صحیح شو. بیا دلته زه په ډیټا باندې کلیک وکړم او پریمیم ډیټا ایکسس. خو د کرایټیریا خو به تاسو ته پته وي، دلته به زه زر کرایټیریا پوټ کړم. زه اوس فایند پروډکټس. صحیح شو. دا ډیټا اوس زموږ د کرایټیریا مطابق دی. صحیح شو. او موږ چې اوس په کومې طریقې سره د ځان لپاره برانډ فایند کوو نو دې طریقې ته ویل کېږي سپای میتھډ او سپای ویلی شي جاسوس ته. دلته به زه دا پروډکټ اوپن کړم. صحیح شو. دا به زه په امازون کې اوپن کړم. صحیح شو. دا موږ سره اوپن شو. دې کې موږ سره نیو سیلرز چې دي هغه دي 6. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ، دلته موږ بیا په دې نیو سیلرز باندې کلیک وکړو. صحیح شو. نیو سیلرز. بیا به دلته موږ په فلټر کلیک وکړو او پرایم. دلته چې کله موږ دا پرایم کړو نو موږ سره بیا ټول سیلرز FBI سیلرز پاتې شي. صحیح ده. FBM سیلرز به موږ سره ختم شي. صحیح شو. اوس ګورئ دلته اوس موږ داسې سیلرز ګورو چې د هغې ریټینګ بالکل 0 وي، یعنی بالکل نیو سیلرز وي. نو دلته تاسو وګورئ لومبی سیلرز دا VD دا بالکل نیو. دلته تاسو وګورئ نیو سیلرز دا موږ اوپن کړو. صحیح شو. دا وګورئ دا د دې پورا ډیټیل دی. صحیح شو. د US سیلرز. دلته بیا موږ د دې سٹور فرنٹ اوپن کړو. دې سره وګورئ دې سره ډیر زیات پروډکټس دي. صحیح ده. او دا دې سره برانډ دي. صحیح شو. اوس به موږ یو برانډ کولاو او دا غي پروډکټس به ګورو. صحیح. دلته موږ سره لومبی برانډ دی ډیفرنٹ. دا به اوپن کړو. دې سره څومره پروډکټس دي؟ 3 پروډکټس دي سره. اوس ګورو کنه. اوس موږ ګورو چې آیا دا برانډ موږ ته اپروول راکړي او کنه. دا پروډکټ به زه اوپن کړم. صحیح ده. نو تاسو دلته وګورئ نو دې کې نیو سیلرز چې دي د پروډکټ کې 49 دي. صحیح ده. اوس ګورو کنه کرایټیریا بیا تاسو خپل ګورئ. صحیح شو. زه تاسو ته صرف ټیکنیکس ښیم. صحیح ده. په ډیټا باندې کلیک وکړئ. تاسو ته زه ډایرکشن ښیم او باقي به تاسو په هغې باندې کار کوئ. صحیح ده. بای باکس سټیټسټیک په دې باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو دلته وګورئ. صحیح شو. اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې آیا دا برانډ به موږ ته اپروول راکړي او که نه. دلته به تاسو وکئ، دلته به تاسو لومبی په سټاک باندې کلیک وکړئ او څه به وکړئ او دلته په ریویو باندې دلته به تاسو ګورئ. صحیح ده. دلته اوس موږ سره د دې سیلر 0 ریویو ده او بیا موږ وګورو چې آیا د نیو سیلر سره څومره سټاک دی. که چېرته 4-5 یونټس وي ورسره نو د دې دا مطلب دی چې دې سره اربیټراج پروډکټس دي
او که چېرته یو نیو سیلر سره په سټاک کې 10 یونټس وي یا 40-50 دغه رنګ یونټس وي ورسره، نو بیا تاسو پېژنئ چې د دې برانډ ډسټریبیوټرز او که چېرته ورسره د 100 نه برابر یونټس وي، نو بیا تاسو پېژنئ چې دې برانډ دې ته خپله اپروول ورکړی. صحیح شو. نو دلته تاسو اوس وګورئ دا مونږ سره نیو سیلر دی. صحیح شو. د دې ریویو چې را 2 ده. صحیح شو. خو دې سره په سټاک کې 1 یونټ دی. صحیح شو. دغه رنګ تاسو وګورئ ښکته به راشو، نو دا برانډ به هم مونږ ته کله اپروول را نه کړي. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ مونږ سره چې څومره هم نیو سیلرز دي هغوی سره په سټاک کې یونټس کم دي. صحیح ده. نو دا ماته د اربیټراج پروډکټ ښکاري. صحیح ده. دې نه مونږ تېر شو، بیک به لاړ شو. دلته مونږ دا بل برانډ اوپن کړو، ریفریش. دا لومبی پروډکټ به اوپن کړو، ریفریش. دې کې هم 29 نیو سیلرز دي. صحیح ده. دلته مونږ څه وکړو، دلته مونږ په ډیټا باندې کلیک وکړو، ډیټا به اوپن کړو. بیا مونږ بای باکس سټیټسټیک، دلته مونږ څه وکړو، په سټاک باندې به کلیک وکړو او ریویو کاونټ لایف ټایم. صحیح شو. دلته اوس مونږ نیو سیلرز ګورو. نو دلته تاسو وګورئ دې کې بالکل نیو سیلرز نشته. دلته وګورئ تاسو، دلته تاسو د ټولو سیلرز ریویو ته وګورئ ډېره هاي ده. نو داسې برانډ مونږ ته کله هم اپروول نه راکوي. صحیح ده. نیو سیلرز پکې نشته. دلته که چېرته تاسو په 90 باندې کلیک وکړئ 90، نو بیا هم په دې کې نیو سیلرز نشته. نو دا برانډ مونږ ته کله هم اپروول نه راکوي. صحیح شو. بل برانډ به اوپن کړو، سسټین. صحیح شو. دا به اوپن کړو. یا مونږ د بل نوي سیلرز سټور فرنٹ اوپن کړو. صحیح ده. MS انویسټمنټس. صحیح شو. دې سټور فرنٹ به اوپن کړو. دا برانډ دی سره. صحیح شو. مونږ به دا لومبی برانډ اوپن کړو. دا پروډکټ به اوپن کړو او ګورو چې څه دی. نیو سیلرز 5 نیو سیلرز دی. صحیح ده. دا وګورو. دلته موږ د دې ډیټا باندې کلیک وکړو. دلته بای باکس سټیټسټیک. دلته موږ سره سټاک او ریویو کاونټ. دلته تاسو د دې سیلرز ریویو ته وګورئ نو ډېره هاي ده. صحیح شو. دا وګورئ 2000 16,000 او 30,000. نو دا برانډ مونږ ته کله هم اپروول نه راکوي. صحیح شو. دا ویډیو مونږ نه ډېره اوږدېږي. صحیح شو. زه به تاسو ته داسې یو برانډ وښیم چې هغه به تاسو ته اپروول درکوي. صحیح شو. یعنې مطلب ما سره داسې یو پروډکټ دی چې په هغې کې نیو سیلرز شته دی او هغه به تاسو ته اپروول درکوي. صحیح شو. لکه مثال دا مونږ سره یو پروډکټ دی. صحیح شو. دې کې مونږ سره 53 نیو سیلرز دي. دا به زه اوپن کړم، فلټر، او دا به زه پرایم کړم. صحیح شو. دې کې مونږ سره لومبی نیو سیلرز دی KTM بازار LLC. دا به زه اوپن کړم. دې کې اوس مونږ سره چې کوم دی ایکوا جیوګر، لکه فار ایگزامپل زه دا برانډ اوپن کوم. صحیح شو. چې دې سره کوم پروډکټس دي، دې سره دا پروډکټ دی. صحیح ده. دا ما اوپن کړو او مکه پروډکټ دی. صحیح ده. دې سیلر سره نور برانډ هم وو خو ما پکې دا برانډ اوپن کړو چې ستاسو کنسپټ مکمل کلیر شي. صحیح ده. اوس تاسو دلته ښه په غور سره وګورئ. صحیح شو. دلته به زه په ډیټا باندې کلیک وکړم او بیا بای باکس سټیټسټیک. اوس ګورئ دلته سټاک او دلته ریویو کاونټ. دلته اوس تاسو ګورئ دا چې دی 0 دی، 0 ریویو او دې سره سټاک نشته. صحیح شو. دې سره 10 سټاک دی. دلته موږ په 90 ډیز باندې کلیک وکړو. صحیح شو. د دې 0 ریویو ده او دې سره سټاک څومره دی 43. نو زه تاسو ته په چیلنج سره دا خبره کوم که چېرته تاسو دې برانډ سره کنټیکټ وکړئ نو دا به تاسو ته ضرور اپروول درکوي. صحیح شو. یا به تاسو ته دا برانډ اپروول درکوي او یا به دا تاسو سره خپل سپلایر شیر کوي. صحیح شو. یعنې تاسو سره خپل ډسټریبیوټرز یا هولسیلر شیر کوي. صحیح شو. دلته تاسو وګورئ دې کې اکثر نیو سیلرز دي او سټاک ورسره وګورئ ټول سره ښه سټاک دی. دلته تاسو وګورئ 15 ریویو، دا هم نیو سیلرز دی، دومره ټایم د دې نه کېږي. او دلته سټاک کې وګورئ 104.
تاسو دا زما خبره ځان سره ولیکئ او زه تاسو ته په چیلنج سره وایم که چېرته تاسو دې برانډ سره کنټیکټ وکړئ دا به تاسو ته یا اپروول درکوي او یا به تاسو سره خپل سپلایر شیر کوي. صحیح شو؟ نو مطلب تاسو به دلته د دوه خبرو ډیر خیال ساتئ. یعنی مطلب دلته به تاسو ګورئ، یعنی مطلب که چېرته دلته د یو سیلرز ریویو کم وي 2 وي 3 وي 4 وي 5 وي دا رنګ شپږ وي چې کم ریویو وي او دلته هغې سره په سټاک کې هم کم یونټس وي لکه مطلب یا 4 وي 5 وي دا رنګ شل وي نو بیا تاسو پېښې چې دې سره اربیټراج پروډکټس دي دې ته برانډ یا د هغې ډسټریبیوټرز اپروول نه دی ورکړی او که چېرته نیو سیلرز وي او هغې سره 40 وي 50 وي 60 یونټس وي نو بیا تاسو پېښې چې د دې برانډ ډسټریبیوټرز یا هول سیلر دیتا اپروول ورکړي او بیا که چېرته یو نیو سیلر سره ډیر سټاک وي یعنی مطلب هغې سره په سټاک کې 100 یونټس وي یا 200 وي 300 وي یعنی مطلب ډیر یونټس وي ورسره نو بیا تاسو پېښې چې دې برانډ دیتا اپروول ورکړي نو داسې برانډ به بیا تاسو کله هم نه پرېږدئ یا به تاسو ته د هغې سپلایر اپروول درکوي او یا به تاسو ته برانډ په خپله اپروول درکوي او که چېرته نیو سیلرز پکې نه وي او ټول پکې د های ریویو سیلرز وي نو بیا داسې برانډ تاسو ته کله هم اپروول نه درکوي په داسې برانډ باندې بیا تاسو ځان مه په عذابوئ. ښه نو زموږ نننی کلاس په دې باندې ختم شو. د بل کلاس د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.